سیاست د قال یقول په وزن مصدره صيغه ده. ښایسته کول اصلاح کولو ته ویل کېږي. زیات اسلامي علما د دې لپاره تعریفات کړي دي. ابن خلدون تعریف کړی ده، امام راهب رحمت الله علیه تعریف کړی، امام غزالی رحمت الله علیه تعریف کړی ده. د هغه جملې څخه ما امام غزالی راخیستل. امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي د دې په باره کې چې سیاست د الله جل جلاله د بندگانو د اصلاح او هغوی ته د هغې لارې لارښوونه چې د آخرت او د دنیا د خلاصون یوازینۍ ذریعه ګڼل کېږي، هغه سیاست دی. په داسې حال کې چې موږ ورته د غلا، د فریب او د چل کلمه استعمالوو او زموږ او ستاسو خوږ پیغمبر یې لومړنی شخصیت دی سیاست دی، نو دغه کلمې سره باید په ډېر احترام سره واخیستل شي. تر څنګ ابن خلدون د سیاست ویشنه کړې ده. ابن خلدون وایي سیاست په درې ډوله ده: عقلي سیاست، بل یې د عقلي سیاست، تر څنګ دیني سیاست او بل یې حیواني سیاست دی. حیواني سیاست د ابن خلدون نظره حیواني سیاست هغه دی چې د هیڅ ډول قانون تابع نه وي. ښه مثال یې موږ د کفري هیوادونو چې هغه په دغه ادیانو کې هم تغیرات راوستي دي. دویم یې عقلي سیاست دی، په بکلي سره حیواني عقلي سیاست دا د پوهانو د نظریات پورې اړه لري. لکه سر عالمان چې په کفري نړۍ کې ارسطو او افلاطون دغه د ټولو نظریات پورې اړه لري. او ورپسې دیني سیاست دا هغه سیاست دی چې زموږ ستاسو خوږ پیغمبر او د اسلام له اصولو سره مطابقت لري. دا هغه سیاست دی چې زموږ ستاسو خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم کړی. د سیاست علم ځینې وایي چې هنر دی، ځینې وایي چې علم دی، او ځینې وایي چې هم علم دی هم هنر. خو په مجموع کې موږ دغه ټول نظریات د سیاسونو د پوهانو راټول کړو. سیاست هم علم دی او هم هنر. علم په دې دی چې موږ اکاډمیکو ځایونو ته ځو، سیاست زده کوو، دا علم ده. او په عمل کې که چېرته بل هېواد ته ځو، بل ځای ته ځو، خپل ډیپلوماتیک اصول او سیاست څخه کار اخلو، دا یې هنر څه. سیاسون چاته ویل کېږي؟ زموږ او تاسو په هېواد کې سیاسون هغه چاته ویل کېږي چې د دولت په چوکاټ کې کار کوي. اصلا سیاسون هغه چاته ویل کېږي چې هغه ملي ګټو ته ژمن وي، نه شخصي ګټو ته. نو د سیاسون کلمه خو اشخاصو ته وکاروئ، نه دغه ډول فاسق او دغه خبیث انسانانو ته چې دوی سیاسون لقب یې ځان ته ورکړی. او موږ ته کوم ډول سیاست ضروري ده چې باید ترلاسه کړو؟ یو هم اسلامي او هم غیر اسلامي. ځکه که چېرته ټول سیاست کې برخه واخلو، لکه موږ تاسې ښه بېلګه ډاکټر ذاکر نایک ګورو چې ټول ادیانو باندې پوه ده، هغه مقایسه په ښه ډول ترسره کولی شي. نو چې مقایسه کولی شي، نو چې څومره مو علم زیات وي، موږ مقایسه کولی شو دیني سیاست، عقلي سیاست، حیواني سیاست دا سره بېلولی شو. نو حیواني سیاست موږ ته بیا پته لګېږي چې دیني سیاست غوره ده، عقلي سیاست او حیواني سیاست. نو د سیاست ګټې همدا دي چې ټولنې اصلاح د الله جل د حکمونو نافظول دي او د حکومت چارو سمبالښت ده. نو تاسو ټولو درنو اورېدونکو څخه مې هیله ده، د نورو ټولګیوالو څخه مې هیله همدا ده چې د سیاست کلمه، د سیاسونو کلمه په بعضې ځایونو کې یعنې د داسې اشخاصو لپاره چې هغه وطن ته صادقه نه دي، دغو لپاره یې مه استعمالوئ. تاسې سیاست کې مطالعه وکړئ، زموږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیاست مطالعه کړئ. تاسو ټول څخه مې هیله همدا ده چې د سیاست کلمه هر چا ته مه کاروئ او سیاسون کلمه هر شخص ته مه کاروئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.